واده کړې جینۍ سره چې خپل خاوند غلط کارونه کړي دي او غلطې ویډیوګانې ترې جوړې کړي دي چې هغه ویډیوګانې د وجې ورله هلکان راوستل او غلط کارونه به یې پرې کول. دغه ویډیوګانې به درسره خو هم شریکوم، تاسو دغه ویډیوګانې کتلی شئ. اول دغه جینۍ انټرویو واورئ او بعد کې ویډیوګانې وګورئ. دغه جینۍ په خپل انټرویو کې ویلي دي چې زما د مور او پلار په خوښه باندې دغه رشته وشوله او زه یې دغه هلک له ورکړم، زما ورسره واده وشو. د واده په شپه باندې ما چې خاوند سره څه وکړل هغه ویډیوګانې ما نه جوړې کړلې، چې ما ورته دا خو ویل چې دا غلط کار دی، داسې ویډیوګانې مه جوړوه، درنه به په سوشل میډیا خپرې شي. د واده د شپې چې کوم کارونه موږ وکړل هغه ویډیوګانې ټولې جوړې کړلې. زما د واده شپږو میاشتې شوې وې چې ما ته مې خاوند وویل چې زما یو ښه ملګری دی، زه یې کور ته راغواړم او هغه تا سره ملاوېدل غواړي. نو چې زما خاوند څه اعتراض نو ما خو ورته ښه وکړل چې راویې غواړه. هغه هلک چې زما د خاوند ملګری و زموږ کور ته راغللې، ما ته مې خاوند وویل چې چای پوخ کا. زه کچن ته لاړلم او خاوند مې د بسکټو دپاره دوکان ته لاړې. په کور کې دغه هلک پاتې شو چې دغه هلک ما پسې کچن ته راغلی او د شا د سایډه یې مانه غاړه واخیستله چې ما ورته دیکه ورکړله او د کوره مې ایستو. نو ما ته دغه هلک وویل چې زه ستا خاوند رالیږلی یم چې تا سره زه دغه کار وکړم، زما نه یې پیسې اخیستې دي د دغه کار دپاره او ستا خاوند 2-3 ګنټو دپاره کور ته نه راځي، ته چغې مه وهه. نو زه یې په زوره باندې کمرې ته دننه کړلم او هلته یې راسره بدکاریانې وکړلې او ما نه دغه هلک ویډیو هم جوړه کړله. دغه ویډیو چې اوس زما په سوشل میډیا باندې خپره شوې ده. نو دغه جینۍ وایي چې کله هم لور خور یو خاندان کې ورکوئ نو د هغې پوره معلومات کوئ، تپوس یې کوئ چې څنګه ما سره وشول چې نورو خویندو سره ونشي. او کتونکو دا صحیح خبره هم ده، خپل لور خور چې چېرته ورکوئ د هغه ځای د هغه خاندان پوره معلومات کوئ. چې نن سبا داسې ډېر خلک شته دی چې د پیسو دپاره ودونه کوي او خپلې ښځې دغه غلط کار دپاره مجبوروي، بدکاریانې پرې کوي چې ستاسو لور خور سره داسې کار ونشي. او دغه معلوماتو د دغه جینۍ باره کې چې سره کار ونشي او دغه معلوماتو د دغه جینۍ باره کې چې سره شریک کړو